محترم حاضرینو، د تیر مودې څخه مسلسل ستاسو په حضور کې د قرآن کریم د سوره لقمان یو مختصر آیات تلاوت کوو او همیشه دا یادونه کوو چې د دې آیات په تفسیر کې صحبان الهند علامه سعید احمد دهلوی رحمه الله د لقمان حکیم عجیب و غریب قول را نقل کړی دی چې لقمان حکیم وایي چې ما د 400 پیغمبرانو صحبت حاصل کړ او زه د 400 پیغمبرانو په صحبت کې حاضر سوم. او طالب خلاص نه دي کنجان دا نه دي خلاص د نن مسجد ځای د دې آیات په تفسیر کې صحبان الهند علامه سعید احمد دهلوی رحمه الله د لقمان حکیم عجیب و غریب قول را نقل کړی دی چې هغه وایي چې زه د 400 پیغمبرانو صحبت کې حاضر سوم او د هغې خلاصه ما د چند خبرو په شکل باندې ستاسو حضور ته پیش کړه. اوله خبره دا ده چې کله تاسو پر لمانځه باندې ودرېږئ نو د لمانځه د ولاړې په دوران کې د خپل دماغ حفاظت کول. او دویمه خبره دا ده چې کله پر سترخوان باندې کښېنئ نو د سترخوان د ناستې په وخت کې د دې خپل ستوني حفاظت کول. د دې مطلب دا دی چې کله ته پر سترخوان باندې کښېنستې کومه ګوله راپورته کوې نو د هغې ګولې متعلق یو ځل دا فکر و تصور کوه چې دا ګوله ما څنګه وګټله او دا ګوله زما در کوره پورې څنګه راورسېدله او په کومو اوبو باندې دا ګوله خشته سوله او په کومو بوټو باندې دا ګوله فخه سوله. که چیرې پر دې باندې ستا یقین رالی چې دا په حلاله طریقه زما در کوره را رسېدلې ده نو بیا خو پر دې باندې بسم الله وکړه او د بسم الله څخه وروسته دا ګوله در ستونې تیره کړه. لیکن خدا نخواسته که چیرې په دې کې یو طرز د طرزو حرام راغلی یا د دې ګټه په حرامه ده یا د دې خشتېدل په حرامو اوبو دي یا د دې فخېدل په حرامو بوټو باندې دي نو بیا خو دا زهر قاتل دی او د دې زهر قاتلو څخه خپل ځان او خپل بچان وساته. نو د دې معنا دا ده چې په خپله زندگی کې د خپل ستونی د حرامې ګولې څخه محفوظه کول. د حرام نفقې یو شکل علماو لیکلی دی چې انسان په خپله نفقه کې تطفیف کوي. د تطفیف معنا څه ده؟ تطفیف څه ته وایي؟ تطفیف معنی لغوي دا ده چې سړی په ګزانو په ناپو په تاله کې کمی کوي چې د کم چاته حق در باندې سو د هغې سره په وزن کې کمی کول د هغې سره په ناف او په ګزانه کې کوی کول د هغې سره په تله او په تاله کې کمی کول. لیکن تطفیف چونکې عربي لفظ دی او قرآني لفظ دی د دې مفهوم او د دې معنا ډېره وسیع او فراخه ده. د دې معنا دا ده چې په هر هغه شي کې چې پر سړي باندې د بل مسلمان حق رالی نو د هغه شي متعلق د مسلمان په حق کې کمی کول او د مسلمان حق فر نور ادا کول او د مسلمان په حق کې قصور کول دا ټولو ته تطفیف ویل کیږي. او قرآن کریم کې الله تعالی د دې ذکر کړی دی. الله تعالی وایي ویل للمطففین، د دې مطففینو دپاره ویل دی. ویل قرآني لفظ دی، د دې معنا مفسرینو په مختلفو الفاظو کړې ده. څوک وایي ویل په معنا د هلاکت سره راځي، الله تعالی وایي هلاکت یې د دې مطففینو دپاره. څوک وایي نه ویل په معنا د افسوس سره راځي، الله تعالی د دې انسانانو پر حال باندې افسوس کوي. او بعضې مفسرین وایي چې نه ویل د جهنم هغه شلې ته ویل کېږي چې د هغې سر او فای دا 1500 کاله مسافت لار لري.
نو الله تعالی وایي ویلون د هلاکت شله دی د چا دپاره للمطففین د هغې خلکو دپاره چې هغوی په خپله زندګي کې تطفیف کوي. د تطفیف معنا خپله قرآن کریم بیانوي. تطفیف څه ته وایي؟ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، چې کله د بله څه کیل غواړې، چې کله د بله څه خپل حق وصولول غواړې، یا غي د وزن په شکل دی، یا غي د کیل په شکل دی، یا غي د پیمانې په شکل دی، نو یستوفون د خپل حق په پوره شکل غواړي. بیا د هغې یوې وربشې مقدار پرېښولو ته تیار نه، بیا پر هغې باندې د خلکو سره جګړې کوي، بیا پر هغې باندې د خلکو سره دعوې کوي. لیکن د دې برخلاف و اذا کالوهم او وزنهم، چې کله بل ته خپل حق ورکوي، یا د کیل په ذریعه، یا د وزن په ذریعه، یا د پیمانې په ذریعه، نو بیا خو یخسرون، بیا خلک په دې کې کمی کوي. الله تعالی وایي الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. د دې کوم نصیبانو دا ګمان نه دی چې موږ په یو ډېره لویه ورځ کې د الله تعالی دربار ته راکښېنو، راپورته کیږو. هغې کومه ورځ د یوم یقوم الناس لرب العالمین، چې هلته به بیا انسانیت ټوله د الله تعالی دربار ته موجودیږي. الله تعالی به په خپله قاضي او د دې ټولو انسانیت په مابین کې به فیصلې کوي. نو چې کم سړی د مسلمانو سره په وزن کې کمی کوي، چې کم سړی د مسلمانو سره په تاله کې کمی کوي، چې کم سړی د مسلمانو سره په غزانه کې کمی کوي، نو ظاهراً خو هغې کم نصیبه د ځان دپاره یو څه ګټه او څه نفع پیدا کړه، لیکن دا هغه ګټه او نفع ده چې د انسان دپاره آخر د جهنم ذریعه او سبب ګرځي. نو ځکه دا د هلاکت ذریعه ده د انسان دپاره، دا د جهنم د یو کندې ذریعه ده د انسان دپاره، او د دې انسان پر حالت باندې الله تعالی افسوس بیانوي. نو ځکه قرآن کریم بار بار مختلفو ځایو کې د دې منع کړې ده چې تاسو به په تاله او په غزانه کې کمی نه کوئ. او چې کم قومونه په دې مرض باندې اخته و، قرآن کریم د هغې حالات هم زموږ او ستاسو مخ ته ایښی دی. حضرت شعیب علیه السلام د الله نبی و، الله تعالی مدین والاو ته راواستوی. د حضرت شعیب علیه السلام په قوم کې یو غټ مرض دا و چې هغوی کفر کاوه، شرک یې کاوه، بت پرستي یې کوله. او دویم مرض په هغې کې دا ولو چې هغې ډېر تاجر او تجار قوم و، نو په خپله تجارت کې چالاکي کوله، د خلکو سبا په چالاکي او په درواغو باندې د هغې حقوق راګرځول. او دریم مرض د حضرت شعیب علیه السلام په قوم کې دا و چې هغې به د خلکو لارې نیولې، مسافر به یې بیرول، مسافرو باندې به یې ډاکې اچولې، مسافر به یې شکول. حضرت شعیب علیه السلام چونکې د الله تعالی د طرفه دوی ته د یو نبي په صفت رالی، نو حضرت شعیب علیه السلام دا قوم د دې عمله څخه په ډېر سخت شکل باندې را منع کړ، او هغې ته د الله تعالی غضب او د جهنم عذاب مخ ته کښېښوی چې خلکو که تاسو د دې عمله څخه نه راوګرځئ، د دې په بدل کې به د الله تعالی د غضب لاندې راځئ، او د دې په بدل کې به د الله تعالی د قیدخانې جهنم سره مخامخ کیږئ. لیکن هغه قوم به حضرت شعیب علیه السلام ته څه ویل؟ حضرت شعیب علیه السلام ډېر صوفي او ډېر مبارک نبی و، هغې به همیشه لمونځ او عبادت کوئ. نو دی ورته ویل اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ای شعیبه دا ستا لمونځ تا ته دا خبرې درښیي، ته موږ ته په دې خبرو کې وګایږه چې تاسو د پلار او د نیکونو غوندې عبادت مه کوئ چې هغوی د بتانو عبادت کوئ، تاسو راسئ د یو رب عبادت وکئ. په دې خبرو باندې دا لمونځ ته امر کوي، او د لمانځه په وجه باندې ته موږ ته دا ویناګانې کوئ. وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، زموږ مالونه دي، زموږ تجارت دی، موږ پوهان خلک یو، موږ چالاکه خلک یو، موږ د نورو قومو څخه خپل حق او دغه رقم خپله ګټه وصولوو، او دا زموږ مالونه دي چې په هر شکل یې موږ وصولولی سو، په هغه شکل یې وصولوو. او ته راته وایه چې په دې کې خیانت مه کوئ، په دې کې کمی مه کوئ، په دې کې کمی مه کوئ. چې کله د قوم د طرفه حضرت شعیب علیه السلام ته دا خبر راله، نو حضرت شعیب علیه السلام په ډېره همدردي او په ډېر شفقت او په ډېره غمخواري باندې هغه قوم د دې بدو اعمالو سره ګرځاوی. لیکن چونکې کم نصیبه قوم، بدبخته قوم، هغوی د حضرت شعیب علیه السلام پر خبره باندې څه غوږ نه نیوی،
هغې آخر د هغه نتیجې سره مخامخ سو چې کم قوم د خپل نبی خبره نه مني او د هغې کم وبالو نتیجه پر دې قوم باندې راځي، د حضرت شعیب علیه السلام پر قوم هغه وبالو نتیجه راغله چې د حضرت شعیب علیه السلام قوم په کم عذاب کې الله تعالی اخته کوي او په کم عذاب باندې الله تعالی هلاک کوي، شاید د مځکې پر مخ به د بل قوم سره داسې نه وي سوي. حضرت شعیب علیه السلام پر قوم باندې الله تعالی 3 ورځې مسلسل ګرمي جوړه کړه او د ګرمۍ شکل داسې و، د دې خیال دا و چې د دې اسمانه سور راوري او د دې پر دې مځکه باندې ګمان دا و چې د دې مځکې نس ټوله تنور دی او د دې توش او ګرمي راپورته کیږي. نو هغې قوم 3 ورځې مسلسل په دې ګرمي و، په دې توش او په دې حبس کې تیرې کړې. د 300 ورځې وروسته چې د کم طرفه وریځ راپورته کیږي، الله تعالی د دې قوم پر مخ باندې یو وریځ راښکاره کړه، توره وریځ را روانه سوه. نو د قوم که نارینه دی که زنانه دی که مشر دی که کشر دی، هغوی د ګرمۍ څخه ډېر نفس تنګې سوي دي. نو د ورځې ته ډېرې خوشحالۍ کوي چې ورځه کې عام یخې هواوې راځي، باران راځي، د هغې په ذریعه به الله تعالی موږ د دې عذابه څخه خلاصوي. ورځ چې کله کرار راله، لاندې سایه ده د ورځې پر مځکه ورسره روانه ده، پر سر باندې ورځ را روانه ده. ورځ راله، د حضرت شعیب علیه السلام د کلي مخ ته میدانه ده، پر دې میدانه باندې ورځ ودرېدله او پر دې میدانه باندې ورځې سایه وکړه. نو هغې قوم چونکې 3 ورځې د هغه حبس و، د ګرمۍ څخه ډېر تنګ و، نفس تنګی و، نو د قوم ټوله کشر مشر نارینه زنانه په منډه ورلو، د ورځې په سایه کې ودرېدو چې اوس به الله تعالی د دې ورځې په ذریعه پر موږ باندې باران کوي. لیکن د الله تعالی د هغې سره فیصله و، مقدر دا و چې د هغه یخو هواو بجای، د یخو اوبو بجای، الله تعالی پر هغې قوم باندې د ورځ د سکروټو باران راووروي. نو هغې قوم ټوله په هغه سکروټو، په هغه بارانو، په هغه د سکروټو په اورو، په هغې ټوله تباس. الله تعالی قرآن کریم کې د دې ذکر کوي، فکذبوه، دوی د شعیب علیه السلام خبره نه ومنله، فاخذهم عذاب یوم الظله، الله تعالی پر دوی باندې هغه د سایوان عذاب راوستی چې د ورځې په شکل یې سایوان ورته ودراوی او چې دوی ټوله په منډه رالو، په هغه سایوانو په سایه کې سره جمع سو. نو الله تعالی د باران بجای پر هغې د سکروټو بارانونه وکړو. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي تورسه اوس فتلک مساکنهم لم تسکن من بعد الا قلیل، تورسه هغې کنډوالې ولاړې دي، هغې کورونه ولاړ دي، هغې مالونه پراته دي، هغې جایدادونه چې دوی په غلطه طریقه ګټل او دوی د خلکو حقونه په تاله کې راګرځول، په وزن کې راګرځول او په ناپو په ګزانه کې راګرځول، تورسه هغه مالونه هغه دي پراته دي. نو د دوی په کلو کې بیا څوک نه و اوسېدی. الله تعالی وایي وکنا نحن الوارثین، او موږ یې وارثان سو، ټوله شان اخره و موږ ته راپاته سو. نو چې کم قوم په ناپو طول کې کمی کړې ده، چې کم قوم په ترازو په ګزانه کې کمی کړې ده، هغې په دې شکل د ځان دپاره حرامه نفقه برابره کړې ده. نو الله تعالی د هغې قوم مثال موږ او تاسو ته قرآن کریم کې د حضرت شعیب علیه السلام د قوم په شکل کې ایښی دی چې د هغې نتیجه آخر دا وه چې پر هغې باندې د سکروټو باران رالی. نو که په دې انسانیت کې څوک د حضرت شعیب علیه السلام پر نقشه باندې ځي، د هغې به آخره نتیجه دا وي. د حضرت شعیب علیه السلام قوم په تطفیف اخته و. تطفیف معنا ما مخکې دا درته وکړله چې هغې په ګزانه و په تلل کې کمی کوئ. نو دې امت کې که څوک په دې عمل باندې اخته وي، نو د هغې آخره نتیجه د شعیب علیه السلام د قوم په مثل لکه شعیب علیه السلام چې الله تعالی د هغې قوم په بدترین عذاب باندې اخته کړي، نو دې قومونو باندې به الله تعالی داسې بدترین عذاب ایږدي. د تطفیف ما مخکې درته ویل چې د هغې تعلق خاص د دې سره نه دی چې سړی په تله کې کمی کوي، سړی په وزن کې کمی کوي، سړی په ګزانه کې کمی کوي. تطفیف د حقوق الله سره هم کار لري، د حقوق العباد سره هم کار لري. په هر هغه حق کې چې د بل چا حق ستا پر ذمه رالی، ته د هغې په حق کې کمی ورسره کوې. نو هغې د شعیب علیه السلام د قوم مثل عمل دی او د دې متعلق چې الله تعالی کوم عذابونه لیکلي دي، هغه ټولو عذابونه پر دې سړي مسلطیږي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د ټولو مفسرینو سردار دی. هغې د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي، هغه وایي شدت العذاب یومئذ للمطففین من الصلاة والزکاة والصیام وغیرها من العبادات،
چې متففینو ته صرف پر دې عذاب نور کول کېږي چې تاولی په تالو په وزن کې کمی وکړي، بلکې تطفیف د بندگانو په حقوقو کې راځي، د الله تعالی په حقوقو کې سړی کمی وکړي، په لمانځه کې یو سړی کمی وکړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه ده، پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې ناست دی، یو سړی رالی نه مسجد نبوي په کونج کې لمونځ کې، نو په ډېر چابک شکل یې وکړي، رکوع سه وروسته سم نه پورته کېږي، د سجدو په مابین کې سم نه کښېني. چې کله رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سلام وایي، پیغمبر علیه السلام ته وایي لقد تففت، ای سړی په دې لمانځه کې د تطفیف وکړي، چې د تطفیف متعلق الله تعالی کوم عذابونه لیکلي دي د دې لمانځه په ذریعه به هغه ټول ستا په نصیب کې راځي. نو تطفیف صرف د بندگانو په حقوقو کې کمی نه کول، د الله تعالی حقوقو کې کمی کول. نو عبدالله ابن عباس وایي چې دې ورځ باندې د قیامت چې متففینو ته سخت عذاب ورکول کېږي، اول بل منځګزارانو ته کمی چې د لمانځه کې کمی کړی دی، په زکات کې کمی کړی دی، چې کله یو سړی صاحب نصاب سي دکاندار دی زکات سي، نو دی په هغې کې په حلو بانو باندې کمی کوي، چې کم شی د زکات دی د خپل دکانه سباسي، نو عام طور د کوشش دی چې کم شی ګراک نه لري، چې کم شی څوک نه رانسي، چې کم شی د په دکان کې ردي و د ته پروت نو دی په زکات کې هغه باسي. نو دا یو قسم په زکات کې تطفیف دی، په روژه کې تطبیق کول، په عباداتو کې تطبیق کول. نو دا د هغې خلکو په لیست کې په قیامت کې راپورته کېږي چې کم چا په ناپو په غزانو په تاله کې کمی کړی دی. نو دا صرف دا حقوق العبادو سره نه دی چې د بندگانو سره د دوکه وکړه، د بندگانو په حقوقو کې د کمی وکړي، بلکې د الله تعالی په حقوقو کې کمی کول دي ته مفسرینو تطفیف ویلی دي. یا د تطفیف معنا صرف دا نه ده چې په ناپو غزانه کې ته کمی کوه. علماو لیکلي دي یو سړی خپل یو نوکر راولي د مزدورۍ دپاره، د ورځې دې راوستی روزانه به وکوي. یو سړی د ماهانه د میاشتې دپاره راوستی چې میاشته کې به زما نوکر یې، نو چې کله د هغې څخه خپل خدمت غواړې نو هغې سره یوه ذره رعایت و اساني نه کوي، ورته سړی د دې وخته څه د دې وخته پورې دي پر ما باندې دا وخت خرڅ کړی دی او زه د دې قیمت پوره در کوم، نو ځکه ته به پوره خدمت کوي. نو دغه سړي سره په دې خدمت کې یوه ذره کمی نه کوي. لیکن چې کله مازدیګر سو، چې کله د میاشتې سر سو، د هغې د خپل حق د وصولولو وخت رالی، نو په دې وخت کې بیا د هغې سره حلي وبانې کوي. کله دا وایي چې سبا راس، کله دا ورته وایي چې نن خو نست، کله دا وایي چې زه نن مصروفه یم، کله دا ورته وایي چې بله ورځ به بیا دله درکم. حالانکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې مطل الغنی ظلم، چې د سړي څه هغه شی ورسره دی بیا هغه سړي ته نن و سبا ورکوي، دی د هغه سړي سره ظلم دی. او چې کوم سړی ظلم کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الظلم ظلمات یوم القیامه، د قیامت په میدان کې به په بدترینو تیارکیو کې د دې سړي زندگی تیریږي. او الله تعالی به د دې مظلوم شرع، د دې مظلوم د دې ظالم متعلق قبلوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب، د الله تعالی عرش ته د دې مظلوم برای راست پورته کیږي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حسن معاشرت دا دی چې اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه، چې د هغې د دې تندي خوله لا نه ده وچه سوې، په دې وخت کې به بیا دته خپله مزدوري ورکوي. او که دې ورځ په هغې غریب باندې مزدوري وکړله، میاشته دې په هغې باندې نوکري وکړله، او چې کله د هغې د وصولۍ حق رالی او ته د هغې وصولي نن و سبا ته کوې، نن و سبا ته کوې، نو دا هم علماو لیکلي دي چې یو قسم تطفیف دی. دا د هغې خلکو مثل انسان دی لکه کم سړی چې په خپل کاروبار کې د خلکو سره په ټولو غزانه کې کمی کوي، چې د هغې الله تعالی کم عذاب مقدر لیکلی دی، د قیامت په میدان کې دا سړی م هغې عذاب ته ورکوي. دام د تطبیق یو شکل دی. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي یو سړی دی هغې مزدور راولي او د مزدور سره دا خبره کړې ده چې ګوره د ورځې دومره تنخواه در کوم، د میاشتې دومره تنخواه در کوم، یا د ورځې مزدور دی یا د میاشتې مزدور دی. لیکن په خپل کور کې دغه مزدور سره د 2 وخته نفقې وعده وکړي چې د غرمې نفقه دې پر ما ده، یا د ماښام نفقه پر ما ده، یا یو وخت نفقه ده یا 2 وخته نفقه ده. لیکن چې کله د نفقې ورکولو وخت راسي،
نو دی چې خپلو بچانو ته نفقه راوړي نو هغوی په ډېر اعلی شکل په ښه شکل باندې خوراکه ور برابروي. لیکن مزدور غریب له چې کومه نفقه د غرمې دپاره برابروي نو کله کله خو د مزدور فره بندوبست په هغه نفقه نه کېږي. کله کله داسې نفقه وي چې یو شریف، یو معقول، یو دیانتداره، یو پر سړي چې احترام لري و داسې میلمه ته سړی هغه نفقه نه برابروي. مثلا د خپلو بچانو، د خپل عیال یا د خپلې معاشرې د درمیانه خوراکې څه کښته خوراکه ول ورکوي. نو حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا عمل د دې سړي په تطبیق کې دی. ځکه چې یو ځل دې راوستی د هغې سره دې وعده په دې شکل باندې وکړه چې زما په کور کې به ستا نفقه وي، بیا چې ته خپلو بچانو ته کومه نفقه ورکوي بیا به هغې ته نفقه ورکوي. بیا چې په معاشره کې د درمیانه انسان دپاره خلک کومه نفقه برابروي نو بیا به دغه مزدور دپاره هغې کم نفقه برابروي. لیکن که ته د هغې په نفقه کې کمزوری کوې نو علماو حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا عمل هم په تطفیف کې دی. دې سړي ته به هم هغه سزا ورکول کېږي چې کومه سزا هغه چاته ورکول کېږي چې هغوی په ګزانو، په وزن او په تاله کې کمی کړی دی. نو ما درته ویل د تطبیق معنا او مفهوم دا ډېر وسیع او فراخ دی. په دې کې صرف دا خبره نه ده چې یو سړی په ګزانه کې کمی کوي، نه، د بل حق چې ستا پر ذمه باندې رالی د هغې په حقوقو کې کمی کول دا ټول د تطفیف علامې دي. بعضې خلک زموږ او ستاسو معاشره ده په هغې کې ګډوډۍ کوي، لکه زموږ او ستاسو په اصطلاح کې هغې کې ملاوټ کوي، شی صفا نه خرڅوي. بعضې خلک چې کله وړه خرڅوي نو په وړو باندې یو څه نور شی ګډوي. بعضې خلک چې کله شیدې خرڅوي نو په شیدو باندې یو څه اوبه ګډوي، یا د پوډرو وخت دی یا پوډر په ګډوي یا هر څه شي په ګډوي. بعضې خلک چې کله اوسپنه خرڅوي نو پر هغې باندې چې څه اثر راغلی دی هغه ژر ورصفا کړي یا رنګ پورې وموږي، په دې شکل باندې ګډوډی کوي ورته. بعضې خلک یو شی خرڅوي د یو ځای ټاپه په بل ټاپه باندې خرڅوي. بعضې خلک د یو ملک شی د بل ملک د نامه په خاطر باندې خرڅوي. نو دا ټول تطفیف دی او دا ټول مطففین دي او د قیامت په میدان کې الله تعالی بدترینه سزا دغه انسانانو ته ورکوي چې کومه سزا د حضرت شعیب علیه السلام قوم ولیدله، یا د قیامت په میدان کې د حضرت شعیب علیه السلام د کومې قوم د کومې سزا سره مخامخ کېږي. نو کم خلک چې په معاشره کې په دې عمل باندې اخته دي نو علماو لیکلي دي دا ټول د تطفیف صورتونه دي، دا ټول متففین دي، دا ټول هغه خلک دي چې کم خلک د بل حق په ترازو کې راګرځي یا په ناب کې راګرځي یا په ګزانه کې راګرځي. بعضې خلک کله کله دا اشکال وکړي چې یاره زه خو خورده فروش یم، زما خو کوچنۍ دکانداري ده، نو کم ګډوډه مال چې ما ته راځي یا د کمپنۍ سره راځي یا د غټو دکاندارانو د توک فروشه سره راځي او دا ګډوډي ما په دې شي کې نه ده کړې، زه پر دې مخ دغسې خرڅوم. ګورئ د دې متعلق ښکاره خبره ده چې کم دکاندار توک فروش نه دی، خورده فروش دی، کوچنی شی خرڅوي، لږ لږ خرڅوي او دی په خپله په دې مال کې ګډوډي نه کوي او ګډوډه مال دله د کمپنۍ او د توک فروشه سره راځي. بیا د ده ذمواري دا ده چې دی به ګراک ته دا وایي چې د دې د اصلیت او د نقلیت زه ذمواره نه یم، د دې د خالص او د ملاوټ زه ذمواره نه یم چې په دې کې څومره خالصیت دی او څومره ګډوډي ده، په دې کې څومره اصلیت دی او څومره نقل دی. بیا به دا خبره ښکاره کوي. البته که چیرې ده ته ور معلومه دا به ورته وایي چې یاره زما د اندازې مطابق کیدی شي دوی کې دومره اصلي او دومره نقل دی، کیدی کې دی کې شیدې دومره کیدی شي اوبه یې په دې شکل باندې. نو بیا خو د دې خورده فروش هم دا ذمواري جوړېږي چې هغه مسلمان به د دې شي په عیب باندې خبره یې. لیکن بعضې وخت کې په معاشره کې کله کله حالات داسې راسي چې کم شی هغې زموږ په معاشره کې خرڅېږي هغې خالص ګرد عمر نه وي. هر چاته دا ور معلوم دی چې پر دې د پلانکي ملک نوم لیکلی دی لیکن جوړوي یې پلانکی ملک. نو که چیرې ستا ګراک ستا د یقین سي چې په دې خبر دی او د دې شي په دې نقل هم خبر دی
او د دې شي په دې ملاوټو ګډوډي باندې هم خبر دی ځکه په دې باندې ټوله معاشره خبره ده نو زما ګراک خو د معاشرې یو سړی دی هغې په خبر دی نو بیا پر دې خورده فروش باندې د دې ښکاره کول ضروري نه وي لیکن که ستا دا یقین سو چې زما ګراک غریب په دې باندې نه دی خبر او هغې په دې کې دوکه کېږي دی په اصلي رانسي لیکن دا شی نقلي دی او دی په صفا او په خالص باندې رانسي لیکن په دې شي کې ملاوټ دی بیا د دې دکاندار دا ذمهواري ده د خپل ځان برات به ورته ښکاره کوي چې سړی په دې باندې نه خبر چې په دې کې څومره اصل دی څومره نقل دی که اندازه در معلومه و بیا به څه اندازه ورته ښکاره کوي چې زما د اندازې متعلق دومره اصل دی او دومره نقل دی لیکن که دغه سړنده سودا راغلی د تاله او دغه سړنده یې ګراک باندې خرڅوي او ګراک په دې باندې دوکه کېږي او ګراک په دې باندې دوکه کوي نو بیا خدا نخواسته داسې نه چې دغه خورده فروش هم بیا په دې متففینو کې داخلي چې کم خلک خپله نفقه په دوکه برابروي او کم خلک خپله نفقه په کم ترازو په کم ګزانه برابروي نو په تطبیب کې دا شکل هم راځي چې سړی په یو شي کې ګډوډۍ کوي چې سړی په یو شي کې ملاوټ کوي او سړی یو شی د بل شي په نامه باندې خرڅوي نو دا هم هغه خلک دي چې د دې دپاره هم ویل للمطففین د دې دپاره د جهنم د ویل شلبل سوی ده علماو لیکلي د تطبیب یو بل شکل یو شی دی په هغې کې عیب دی او ته چې کله پر ګراک باندې خرڅوي نو هغه ګراک ته د عیب نه ښکاره کوي کوشش دی دا دی چې دغه ګراک په دې عیب باندې نسی خبر ځکه که چیرې ګراک په دې عیب باندې خبر سي بیا هغه شی ستاسو وړي نه نو چې کم سړی شی خرڅ کي او ګراک په هغې باندې خبر نه کي نو بیا خو د الله تعالی لعنت پر دې دکاندار راځي د ملایکو لعنت ور باندې راځي دا زموږ خبره نه ده د پیغمبر علیه صلات وسلام من باع شیئا ولم یبینه یو سړی شی خرڅ کي عیب ګراک ته نور ښکاره کوي لم یزل فی مقت الله همیشه به د الله تعالی په غضب و په لعنت کیږي ولم تزل الملائکة تلعنه او همیشه در مرګه پورې به د ملایکو پر دې سړي باندې الله تعالی لعنت راوړي نو دام د تطفیف یو شکل دی چې سړی دکاندار دی او دی شی خرڅوي او په کوم شي کې عیب دی هغه عیب دی ګراک ته نور ښکاره کوي او د دې عیب په پټوالي باندې هغه ګراک دوکه کوي او د هغې سره خیانت کوي مدینه منوره کې پیغمبر علیه صلات وسلام د مدینې منورې بازار ته رالی او صحابه په کوڅو کې یو څه شانه وار کړي دي څوک یو شی خرڅوي څوک بل شی خرڅوي څوک بل شی خرڅوي پیغمبر علیه صلات وسلام د یو صحابي ته ودرېد هغې د دې غنمو خره وډلې ده چې کله د غنمو خره وډلې د پیغمبر علیه صلات وسلام د غنم په لاس داسې سره وشنل چې ویې کتل د غنمو باندې سربیره وچ غنم دي صفا غنم دي لیکن د دې نس په غنمو کې لږ نودوالی ښکاره دی پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي سړی دا غنمو کې ولې داسې دورنګي ده نو صحابه چونکې ښکاره وینا والا خلک هغه ورته وایي د الله رسوله چونکې د شپې پر دې غنمو باندې باران سوی دی دا لږ باران وهلی دي نو زه راولاړ سم پر دې سر مې سربیره نور غنم ور واچول چې دا ښکاره غنم ښه غنم سي لاندې که کمزوري نو بیا ګراک پر دې باندې راګرځي او ګراک زما څه دا شی تلي پیغمبر علیه صلات وسلام به راغه صحابي ته وایي په کار دا وله چې تا یې دننه غنم ښکاره کړي وای ځکه که ته سربیره صرف ښکاره صفا شی ښکاره کړي او په باطن کې خراب وي دا خو د دې مسلمانو سره دوکه ده بیا پیغمبر علیه السلام بازار کې ودرېدی باره صحابه راټول کړو باره نارې کې ول من غش فلیس منا چې کم سړی د مسلمانو سره په دغه رقم دوکه کوي دا زموږ نه بلل کېږي د دې معنا محدثینو څنګه کړې ده من غش لیس منا بعضې محدثین وایي من غش فلیس من دیننا دا زموږ په دین کې نه دی بعضې وایي من غش فلیس منا فلیس من امتنا دا زما په امت کې نه دی بل بعض محدثی وای من غش فلیس منا فلیس من معشرنا زموږ د مسلمانانو په معاشره کې نه دی دا سړی چې کم سړی عیبجن شی دی سربیره دی ورپټ کوي او هغه سړي باندې دی عیبجن خرڅ کوي او عیب یې ښه در معلوم چې په دې شي کې دا کمی دی لیکن مسلمان دی په دوکه کوي بیا خو د پیغمبر علیه صلات وسلام فرمان دا دی چې زما په امت کې نه دی زما د دین څه نه دی د مسلمانانو د معاشرې څه نه بلل کېږي زموږ سلف و عجیب تجارت کړی دی
امام ابو حنیفه رحمه الله د کفړې تجارت کوي. نو یو ځل یو ګراک یو تان د کفړې کې لږ عیب دی، نو هغه خپل نوکر ته وایي چې کله ګراک راسي چې کله دا تان ور باندې خرڅوي دا عیب یې ضرور ښکاره کوي چې بغیر د عیب یې پر چا باندې خرڅ نه کړي. څه زمانه تان پروت دی، څه زمانه وروسته تان نه معلومېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله د نوکره څه پوښتنه کوي چې تان خو دې خرڅ کړی دی، ایا ګراک ته د عیب ښکاره کوي که دې نه کوي ښکاره؟ نو هغې امام ابو حنیفه رحمه الله ته وایي چې زما څه هغه عیب یې رسوی دی. بیا امام ابو حنیفه رحمه الله پر هغې باندې هغه د دوکاندارۍ نوکري و دا ټوله بندوي چې ورسه په بازار کې به در هغه وخته پورې ګرځي چې در څو پورې برته ګراک پیدا کوي. نو بیا چې کله ګراک پیدا سو نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي سړی چې کم تان پر تا باندې خرڅ سوی و په هغې کې پلانکی عیب ولو، نو که چیرې ستا معیوب قبول دی د دې عیبه سره سره دې قبول دی خو ډېره ښه خبره ده، او که چیرې ستا معیوب تان نه دی قبول نو ورسه خپل تان راوړه او موږ به د هغې خپل بدل او قیمت برته تا ته درکړو. نو زموږ د اکابرو تجارت په دې شکل باندې ولو. نن خو زموږ معاشره کې څه مصیبت دی، هغه مصیبت دا دی بجای د دې چې یو دکاندار و خپل ګراک ته عیب ورښکاره کړي پر دې باندې قسمونه ورته ډبوي چې په کوم شکل د عیب ځینې پټ کړي. نو حالانکه د پیغمبر علیه صلات وسلام تعلیم موږ ته دا دی، زموږ د مسلمانانو معاشره ده، موږ د پیغمبر علیه صلات وسلام امت یو او موږ د پیغمبر علیه صلات وسلام د شفاعت امیدواره انسانان یو. نو د پیغمبر علیه السلام تعلیم خدا دی چې کله پر یو شا باندې شی خرڅوي هغه معیوب د عیب به ضرور تشکاره کوي. لیکن زموږ عادت دا دی چې عیب په قسمو ځینې پټو او کوشش دا کو او د ځان هوښیاري دا بولو او د ځان چالاکي دا بولو چې په کم شکل باندې یو معیوب شی پر چا باندې خرڅ کړم. حالانکه دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د تعلیماتو خلاف ده، دا زموږ د عمل نتیجه ده چې زموږ معاشره نن په کم حالت کې ده. څومره ستړې معاشره چې نن د مسلمانانو ده د مځکې پر مخ باندې، او څومره ستړې زندگی چې نن د مسلمانانو ده د بل قوم داسې ستړې زندگی نه ده په نصیب. د هغې بنیاد دا دی چې د مسلمان خپل عمل په دې شکل باندې دی. د الله تعالی یو عادت و سنت طریقه ده. مسلمان نن د خپل بچی نفقه په دې شکل برابروي، د مسلمان د کور نفقه د زنانې نفقه په دې شکل برابروي. حالانکه د الله تعالی عادت و سنت دا دی چې د کم چا د پاره الله تعالی ناراضه کې هغه اڅوک الله تعالی پر ده مسلط کوي. نن چې ګورې پلار نارې وایي زامنو دا را سره وکړو، زامنو دا را سره وکړو، زنانې دا را سره وکړو، تربور دا را سره وکړو، پلانکي دا را سره وکړو. نه یې کم نصیبه دا زامن چې په کمه نفقه باندې تا را لوی کړو اوس هم دا زامنو یې څه کمه در سره کړې ده. ځکه دا د الله تعالی عادت دی چې په کومه خرافه نفقه باندې زوی را لوی کې او د دې نفقې په خاطر باندې الله تعالی ناراضه کې بیا که نور هیڅ نه وکړي الله تعالی دا زوی پر تا مسلط کوي. نن زموږ معاشره کې قتلونه و کم حالت دي، نن زموږ په معاشره کې بدامنۍ په کم حالت کې دي، نن زموږ په معاشره کې غلاوې په کم حالت کې دي، او نن زموږ په معاشره کې د انسانانو زندگی په څومره مشکلاتو کې ده. د هغې بنیاد دا دی چې د مسلمانانو تجارت په کم شکل دی، د مسلمانانو دکانداری په کم شکل ده، د مسلمانانو زندگی په څومره خیانت او دوکه کې روانه ده. نن چې د کم سړي په کم شکل باندې خیانت په وسه باندې پرسې هغه رقم یې کوي. زموږ او ستاسو معاشره ده، نه تاسو ناولده یاست د دې معاشرې نه زه ناولده. یو مزدور چې کله راولې چې دی کله باغ له راولې د باغ کریټو ته کښېنی، نو په معاشره کې کمالداره مزدور هغه دی چې د دې سیبو د دې شانو هغه دوکه ورپټه کړي چې اکشني یې څنګه لاندې واچي یا غټ یې څنګه سربیره واچي چې سبا مسلمان په دوکه سي. چې کم باغ والا دی هغه هم د دې مزدور ته ډېره تنخواه ورکوي ځکه د دې دوکه ښایسته ده، او دیم دا دوکه د ځان دپاره کمال بولي چې یاره زما خو دا کمال زده دی چې زه دا کریټو دا په دې شکل برابرولی سم چې بیا خراب سیب لاندې کې واچوم او سربیره غټ سیب کې واچوم او مسلمان په دوکه کم او څوک په دې دوکه راسه پوه نه سي. بس د دې غریب د غومره دوکه په وسه باندې پرته بس، لیکن په دې دوکه کولو کې خپل وس د هیچا څه نه پټوي. زموږ ستاسو معاشره ده چې یو سړی په انار په سوده کې اچي
تاسو ګورئ د سعودي د پای انار څنګه د سعودي د سر انار څنګه دا ولي خلک دا په دې دوه خاطر باندې چې مسلمان په دوکه کوم چې دا ټول انار دغه رقم دي نور د معاشري پرېږ د چې کله د قصاب لورسم د قصاب ته ودرېږ نو دی چې کله په چاړه باندې دا غوښه وي نو ژر پر دې لاس باندې هغه سره خوا وتا ته درښکاره کړي چې کومه خرابه غوښه یا کومه کمزورې غوښه هغه دی د ژر ژر پټ وشاته دغه کړي نو د دې غریب دغه قدر وس په وس پر دی دغه قدر دوکه په وس پر ده نور خو د په وس کې دوکه نشته ک نور پروي پاو کېم څه کمای نه کاوي نو نن د معاشري چې څومره انسانان دي هغه خپل وسو اطمینان په دوکه کولو کې فایده رسولې دي صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا برکت دی ورنه دا خلق دا زما او ستا معاشره په دوکه کې په خیانت کې په ترازو کې په ناب کې ځکه یقین درته وایم دا د شعیب علیه الصلاۃ والسلام د قوم د حد څخه وزره کم نه ده بیا که د شعیب علیه الصلاۃ والسلام پر قوم د ډبرو بارانونه او د سکروټو بارانونه راتلو بیا به زما او ستا پر قوم څنګه ناراضي صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې ژړا ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا ده چې د دې امت متعلقه غي ډېره ژړا وکړه چې الله زما امت متبا کړي زما امت باندې داسې عذاب مراولې چې د غي استحصال وکړي لکه د نورو قومونو چې د نسل سبه ختم کړو نو که زما او ستا باندې د پیغمبر د هغه ژړا او د دعا برکت نه وای بیا به تا د خپل معاشري حالات لیدلی وای چې نن معاشره په کم شکل اخته ده او نن د معاشري زندگی په کم شکل باندې ده ما درته چې په معاشره کې د مشره سره د کشره سره د مالدار سره د مسکین سره چې کم سړی په معاشره کې په کم شکل د دوکه او خیانت په وسه باندې کیږي هغه سړی په خپل وس کې وزره قصور کمای نه کوي حالانکه موږ عجیب اکابر لیدلی دي او زموږ عجیب اکابر درلولی دي چې هغه تجارت په کم شکل باندې کاوه هغه زندگی په کم شکل باندې کوله امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې کم تاجر تجارت کوي او په خپل تجارت کې دوکه کوي نو داغه اثر خامخا د پر خپل ما تحت انسانانو باندې راځي کله کله د زوی سره بیا په ژبه نه پوهیږي کله د خپلو هغه ما تحت انسانانو سره بیا په ژبه باندې نه پوهیږي او کله د معاشرې د انسانانو سره بیا په ژبه باندې نه پوهیږي د یو مجاهد واقعه لیکلې ده چې یو مجاهد وایي چې زه د کفارو مقابلې ته رالم چې کله پر یو کافر باندې حمله کوم چې زه خپل آس پر وفاروم نو چې زه کله تور ور سره برابروم زما آس ماته تن نه راکوي هغه پر بل طرف راسځي دویم ځل حمله کوم دریم ځل حمله کوم لیکن هغه کافر زما در دې تور لاندې نه راځي نو په ډېره پریشانی کې خپل خیمې له واپس رالم د دې خیمې لرګي ته مې دا سر ولګاوی او ډېر په افسوس کې چې زما آس زما سره نن څه چې کومه وفا ده د په مزاج کې او په هغه وفا باندې نن زما سره نه چلیږي نو هغه مجاهد امام غزالی رحم الله لیکلی چې هغه زما سترګې سره ورځي چې کله په خوب کې راکښېنم نو هغه آس ماته وینا کوي په خوب کې سترګې سره ورځي نو خوب راله راځي او په خوب کې هغه آس وینا راته کوي او زه دا شکوا او شکایت کوم چې تا نن په شته شکل زما سره وفا نه وکړه نو هغه راته وایي چې زما د وفا ته څنګه خیال ساتې تان زما سره په کم شکل د نفقې معامله وکړه چې د کم چا سره د زما نفقه رانیوله په هغه کې د 1 دینار کوټه وله ورکړې او زما پالنه چې په حرامه نفقه وسوله بیا ته زما سره څنګه د فرمانبردارۍ تمه کوې نو دی وی چې زه که راوغورځېدم دا بدن مې بلګ وای ژر ورغلم هغه دکاندار ته مې برته د هغه غلطې سکې پر ځای باندې صحیح سکه وله ورکړه نو دا قانون دی چې په کم چا باندې سړی حرامه نفقه وخوري د هغې څه بیا سړی د وفا تمه نشي کولی مجاهد ابن عوض رحمه الله قسم خوري چې زما په خدای قسم چې په کومه ورځ باندې زما څه په نفقه کې لږ دوکه او خیانت شوی دی په هغه ورځ د هغې اثر ما په خپل عیال کې لیدلی دی د هغه ورځ باندې د هغې اثر ما د خپل کور په زنانه کې لیدلی دی او بیا قسم خوري په هغه ورځ په خدای قسم ما د هغې اثر په د خپل سوارلي و آس کې لیدلی دی چې بیا هغه زنانه زما پر مزاج نه راسره ځي بیا هغه بچان زما پر مامرداري نه کوي بچانو زنانو خو پرېږده بیا هغه زما د سوارلی آس ماته په ښه شکل تن نه راکوي چې په کوم ځای کې سړی حرام نفقې په خاطر باندې د یو چا سره زندگی تیروي او په یو چا باندې په خپلو ماتحتو باندې حرام نفقه وخوري
حضرت سری سختي رحمه الله یو ځای تجارت کوي، ډېر لوی بزرګ دی. چې کله تجارت کوي نو دته د بادامو بورۍ رالی، نو د 10 دراهمو په مقدار باندې 3 دراهمه نفع، چې پر 10 دراهمه کې د دې قیمت ګار سوی، نو پر هر 10 دراهمه 3 دراهمه زه نفع غواړم. او دا په دې خپله کتابچه او رجسټر کې ولیکل چې زما د تجارت اصول دغه دي، د دې څه زیاته زه پر دې شي باندې ګټه نه کوم. چې کله څه زمانه تېره سوه نو یوه بورۍ قیمت 80 دراهمه دي، او 80 دراهمه کې 6 واره 10 دي، او پر هر 10 باندې د 3 دیناره ګټه اچي، نو د دې په مقدار چې د څومره ګټه سو. څه زمانه وروسته د بادامو نرخ په ښار کې کم سو، او بادام ډېر ګران سو. د ده په حالاتو کې لیکلي دي چې بادام د 90 ته ورسېد. یو سړی ورله رالی، ورته حضرت زما بادام په کار دی، بادام په 100 باندې. نو دی ورته وایي چې بادام خو ما په خپل رجسټر کې دا بورۍ په 80 لیکلې ده، او په 80 مال راغلې ده، بیا د هرو 3 په مقابل کې، د هرو 10 په مقابل کې زه 3 دیناره ګټه غواړم. نو هغه ورته وایي حضرت نن سبا خو بازار په ګران نرخ کې چلیږي، په دې خاطر د بادامو د بورۍ نرخ نن سبا په بازار کې 90 دراهمه دی، او ته ماته وایې چې په 80 باندې ده. نو حضرت سری سختي رحمه الله ورته وایي سړی ما په خپل رجسټر کې لیکلي دي، ما د خپل ځان سره وعده کړې ده، ما د خپل رب سره وعده کړې ده چې دا شی زه په دومره خرڅوم، که په بازار کې هر څومره لوړ سي نو در دې نرخ زه نور نه پورته کېږم، زما د بادامو د بورۍ قیمت 80 دراهمه دی، بس در 90 پورې زه خپل بادام په هیڅ شکل باندې نه رسوم. هغه سړی بیا ورته وایي سړی زه خو د بادامو خریدار یم، راوتلی په بادامو سیم او ضرورت مې دی، لیکن ستا بادام چې د 90 روپو بورۍ ده او ته ماته په 80 راکوې، د دې رانیولو ته قطعا زه تیار نه یم، ځکه ما د خپل رب سره دا وعده کړې ده چې د مسلمان په مال کې به مسلمان ته نقصان نه ورسوم. نو زه چې ستا کله د 80 بادام په 90 باندې در سره نسم، د 90 بادام په 80 باندې در سره نسم، نو زما د رب سره هغه وعده ماتېږي چې ما زه به د مسلمان په مال کې مسلمان ته تاوان نه ورکوم. نو حضرت سری سختي رحمه الله هغه بادام ورکولو ته تیار دی، د 80 څخه زیات نه هغه سړی بادام رانیولو ته تیار دی. نو نه حضرت سری سختي رحمه الله د دې خرڅونکی سو، نه هغه د دې رانیونکی سو، هغه پر خپله لار ولاړی، حضرت سری سختي دلې پاتې سو. نو زموږ سلفو کې عجیبه زندګي وه، عجیبه تجارت و. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کم تاجر په خپل تجارت کې صداقت کوي، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. بیا خو به خپل تجارت کې خپل کاروبار به کوي، خپله دکانداری به کوي، لیکن د قیامت په میدان کې به الله تعالی د انبیاو په صفو کې راپورته کوي، د قیامت په میدان کې به الله تعالی د شهداء او د صالحینو په صفو کې راپورته کوي. چې کم تاجر په خپل تجارت کې د مسلمانو سره خیانت نه کوي، د مسلمانو سره دوکه نه کوي، او د مسلمانو سره مسلمان ته نقصان نه رسوي. لیکن کچیر تجارت د دې امور څخه خلاص سلو، بیا خو خدا نه خواسته د پیغمبر علیه السلام حدیث دی، بیا عام طور تجارت داسې نه چې در دې حدیث لاندې راسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام التجار كلهم يحشرون فجارا، تاجران به ټوله د قیامت په میدان کې په فاسقانو کې راپورته کیږي، په ګناهګارانو کې به راپورته کیږي، په هغه انسانانو کې به راپورته کیږي چې نافرمانه وي. لیکن څوک به خلاص الا من اتقى، چې کم چا په خپل تجارت کې تقوا کړې ده، د الله تعالی څخه بیریدلی دی، او وصدق هغې په خپله دکانداري او تجارت کې رښتیا خبره کړې ده، او وبر هغې په خپل تجارت کې د مسلمانانو سره احسان و نیکي کړې ده. دا تاجر به بیا د قیامت په میدان کې د فاسقانو د ډلې څخه خلاص شي، او دا به د فاسقانو د ګناهګارانو په ډله کې نه راپورته کېږي. لیکن که ته تجارت کې تقوا هم نه لرې، فریض هم نه لرې، په تجارت کې رښتیا هم نه لرې، درواغ په ګډې، تجارت کې د مسلمانانو سره احسان و نیکي هم نه لرې، بیا خدا نه خواسته چې د دې حدیث د مصداق په طابق د انسان حشر د قیامت په میدان کې د فاسقانو په ډله کې ورسي. په دې خاطر باندې په تجارت کې احسان کول، په تجارت کې د مسلمان سره نیکی کول، او په تجارت کې د مسلمان حق نه غصب کول،
دا د دې امت شیوه ده، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان دی او دا د پیغمبر علیه السلام او د صحابهو طریقه ده. محمد ابن المنکدر ډیر لوی تاجر دی. هغې په خپل دکانداري کې چوغې خرڅوي، چپنې خرڅوي. نو بعضې چپنې هغې د 10 درایمو قیمت لري، هغې جلا پرتې دي. او بعضې چپنې د هغې په دکانداري کې د 5 درایمو قیمت لري. د ده په عدم وجود کې یو ورځ د ده یو نوکر دی د 5 درایمو چپنه یا قصدن یا خطأً د هغې څخه په 10 درایمه خرڅه شوې. حضرت محمد ابن المنکدر چې کله رالی نو هغې هغه سړی چې د چپونې رانیونکي دی هغې په لاره کې په مخه باندې ورغلی. نو د ده په دې باندې سر خلاص و چې چپنه خو زما د دوکانه سره اخیستل سوې ده. چې رالی ژر یې د نوکره څه پوښتنه وکړه په سود یې ورکړله. نو نوکر ورته وایي چې د 5 درایمو دا خو تللې ده، شاید ما ته پیسې 10 درایمه جمع سوي دي. اوس که بل څوک یې هغې به دې نوکر ته شاوشی ورکړي، یاره زما دپاره دې ډېره لو نفع او ګټه را جمع کړې ده. لیکن محمد ابن المنکدر دستي شاګرد هغه نوکر ورپسې استوي چې سړی را ګرځوه. چې کله سړی رالی نو ورته وایي سړی دا چپنه تا په 10 دراهیمه باندې وړې ده، لیکن د دې قیمت زموږ سره 15 دراهیمه دی. یا دا چپنه کښېږده، د دې بجای د 10 دراهیمو چپنه واخ، او که د چپنې شوقي نه یې بس چپنه را پرېږده، زموږ څخه خپل 15 دراهیمه واخ. هغه ورته وایي زه په دې چپنه باندې راضي یم، په 10 دراهیمه په راضي یم. محمد ابن المنکدر ورته وایي نه، چې هر څنګه په راضي سې زه تا پر دې نه پرېږدم. زما ته د خپل نبي فرمان پروت دی چې د مسلمان دپاره به هغه شی خوښوي چې د ځان دپاره یې خوښوي. زما د ځان دپاره دا چپنه په 15 دراهیمو نه ده خوښه، نو ستا دپاره مې څنګه خوښه ده. نو آخر هغې هغه دویم شکل اختیار کوي، چپنه یې پرېښوله، د خپل 15 دراهیمه ورکړه. هغې چې کله وځي د یو چا څه پوښتنه کوي، ورته وایي دا څوک دی؟ هغه ورته وایي دا محمد ابن المنکدر مشهور تاجر دی. هغې ورته وایي په خدای قسم دا هغه مبارک خلک دي چې د دې په خاطر الله تعالی پر دې معاشره باندې بارانونه کوي. نو چې کم تاجر په خپل تجارت کې صداقت کوي، چې کم تاجر خپل تجارت په احسان او په رښتیاو باندې کوي، د مسلمان سره نیکی کوي، بیا خو الله تعالی په معاشره کې که نور نه د دې تاجر په خاطر الله تعالی پر دې معاشره اساني جوړوي. او ما درته وی د قیامت په میدان کې به بیا د هغې صفونه یا د انبیاو یا به د هغې د صلحاو یا به د شهداو په صفو کې راپورته کیږي. لیکن خدا نخواسته که په دوکه باندې، که په خیانت باندې، که د مسلمان په ناخبري باندې د مسلمان سره لږ دوکه وکړې، نو ما درته وی چې ظاهرا خو دې یو څو سکې وګټلې او ظاهرا دې یو څه نفع راټوله کړه، لیکن د دې وبال به الله تعالی په دنیا کې هم درکوي، د دې وبال به الله تعالی په آخرت کې هم درکوي. ته به په دې باندې خوشحاله یې چې ما خو د دې خپل بچي نس ته څو ګولې راورسولې، لیکن ما ته قرآن کریم باندې غور وکړو، په خدای قسم دا ګولې نه دي، دا د جهنم سکروټې دي چې تا خپلو د دې بچانو نس ته ورواچولې. ایرانی حکیم بزرجمهیر یو واقعه لیکلې ده چې د بل مسلمان حق سلبول. دی وی د کسرا باچا د کور څنګ ته د یو زنانې کشنۍ کوډل ده، نه هغې یوه کوډل لري او په دې کوډل کې یوه کشنۍ چرګه لري، بس دا د دې ټول مال و متاع دی. یو ورځ هغه بوډۍ پر یو طرف باندې ځي، نو بره خپل رب ته لاس پورته کوي، یا الله زما کوډل هم ستا په حواله ده، زه نور څه نه لرم، زما دا کشنۍ حیوان د چرګې په شکل دا هم ستا په حواله دی، زه ځمه بل کلي. چې کله هغه زنانه ولاړه نو کسرا بادشاه څومره هغه هلته تېروي، نو کسرا بادشاه د خپل محل د پراخوالي او د توسعې ضرورت پیدا سو، نو د هغه بوډۍ کوډل یې ونړوله په دې خپل محل باندې ګډه کړه، او د هغې چې کوم نوکران و هغې د بوډۍ چرګه حلاله کړه او هغې یې وخوړله. بوډۍ چې څو زمانه بعد راله، نه په هغه ځای کې هغه کوډل پاته ده، نه هغه چرګه پاته ده، نو بوډۍ پر خپل ځای ودرېدله، په دې سترګو کې اوښکې راغلې، د خپل ربه څه ګیله کوي، و یا الله ځکه نوم ته خو دلې وې، ته چیرې وې
یا الله ما خو دا ستا په حواله باندې پرېښې وله، زه په دې کلي کې نوم تو خو بدلې وې، زما چرګه څه سوه، زما کوډل څه سوه. لیکن غیرانی حکیم لیکلی دی د هغې اثر چونکې کسرا د دې سره ظلم وکړي، د هغې اثر دا سو چې کسرا په خوب کې خپل بچي پر دې غاړه باندې ذبح کړي. د هغې مرګ په دې شکل باندې رالی چې دی د خوب په حالت کې و خپل بچی ورله رالی پر دې غاړه باندې چاړه ورتېره کړه او پر هغه ځای باندې ختم کړه. ځکه قرآن کریم وایي الیس الله بکاف عبدا، که چیرې ته هر څومره د مسلمان خطا باسې، که ته هر څومره د دې مسلمانو سره دوکه وکې، او که ته هر څومره د دې مسلمانو سره خیانت وکې، نو دا مسلمان خپل رب لري او د دې مسلمان محافظ خپل رب دی، د دې مسلمان مدعی خپل رب دی. بیا به د قیامت په میدان کې د دې مسلمان د طرفه الله تعالی ستا مدعی. نو ځکه د تطفیف یو شکل علماو دا لیکلی دی چې د تطفیف یو صورت دا دی چې سړی ظاهرا لغوي ترجمه خو دا ده چې سړی فنا فتولو په غزانه کې د چا سره کمی کوي، لیکن چونکه قرآنی لفظ دی، عربي لفظ دی، د دې مشهوره معنا دا ده، د دې وسیع مفهوم او معنا دا ده چې سړی د هر هغه چا پر حق د پر ذمه باندې رالی، نو دا سړی د بل په حقوقو کې د هغې سره کمی کوي او په دې شکل باندې خپله نفقه ځان له برابروي او دا نفقه در دې ستونې تېروي. نو دا د ټولو انبیاو د تعلیماتو خلاف ده او دا زموږ د دین د تعلیم خلاف ده. نو ځکه لقمان حکیم د 4,000 انبیاو د تعلیماتو سه یوه دا خبره راجمع کړې ده چې کله ته پر دسترخوان کښېنې د خپل حلق حفاظت کوه. نو د حلق حفاظت دا معنا چې د حرامو څخه خپل ځان او خپل بچیان ګوره. الله تعالی دې دا څو خبرې قبولي وګرځوي. واخر